چې دستار تړي خزار دي د دستار سړي پشمار دي او د افغان په نوم مې وتړله توره ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. ملګرو دا تاسو شاته ګورئ مونږ د خوشحال خان خټک په مزار کې موجود یو. ملګرو خوشحال خان خټک په 1022 قمري میاشت بلخاص 1414 عیسوي کې د په سرای نومي کلي کې کوم ته چې پخوانه اکوړه خټک یا سرای ویلو، سرای هغه ځای ته ویل شي چې یو سړی پکې د ساعت لپاره دمه وکړي او بیا روان شي. د اکوړ خان او یحیی خان په یو علمي کورنۍ کې د شهباز خان په کور کې سترګې غړولې وي. خوشحال خان خټک بایبر چې کوم دی یو ډیر زیات جینیس او ډیر ذهین ماشوم پیدا شوی و. د ابتدا نه داسې معلومې ده چې دا ماشوم به ډیر مخ په وړاندې باندې ځي. ملګرو خوشحال خان خټک کله چې د ابتدا نه داسې معلومې ده چې دا ماشوم به ډیر مخ په وړاندې باندې ځي. ملګرو خوشحال خان خټک کله چې د 18 کالو عمر ته ورسېدو نو پلار ورته د واده بندوبست غم شروع کو. خوشحال خان خټک اولنی واده 1040 قمري میاشت بلخاص 1411 کې د جون په میاشت کې د 18 کالو په عمر کې اولنی واده کړی. خو ملګرو دا خبره تر فل وخت پورې معلومه نشوه چې خوشحال خان خټک څومره ودونه کړي وو. ناقدین وایي چې د خوشحال خان خټک 94 بچي یعنی شپږم 100 بچي د دو د هغې تعداد 1 د زامنو او 33 د لوڼه وي. د خوشحال خان خټک پلار چې کوم شهباز خان د مغولو په دور کې د منصبدارۍ په عهده باندې فایز و. هغه به د یوسفزو د خیرآباد نه چې شروع شي تر پېښوره پورې سالمه څومره خټک نامه چې دا په دې کې نظامپور کوه ټل خنګو پاړه چینار دا علاقې راځي د دې نه به ټیکس راټولولو. ملګرو اوس هغه طرف ته راځو کوم طرف چې یوسفزو سره د مخالفتونه په کومو خبرو باندې شروع شو او څنګه مخ په وړاندې هغه په جنګونو کې بدل شو. د یوسفزو مشر باکو خان وو. کله چې مغولو ته په 1418 کې بادشاهي میلاو شوه او اورنګزیب بادشاه په خپل سیټ څوکۍ باندې کېناستېدو نو هغه خپل گورنر سیدامیر مقرر کو او بیا سیدامیر گورنر چې دی هغه خپل یو نایب عبدالرحیم په پېښور کې د اټک نه چې شروع شي تر پېښور پورې دا ټوله سالمه علاقه یې هغه ته په تحویل کې ورکړله او هغه د دې مشر کو. بیا بعد کې عبدالرحیم کوم چې د گورنر سیدامیر نایب و هغه ته په 1040 کې د پېښور او د چاپیره علاقو گورنري میلاو شو. دا دور 1440 عیسوي جوړیږي کله چې د اورنګزیب بادشاه 15 کالو دپاره په خپل سیټ باندې براجمان ناست و. په دغه دور کې د خوشحال خان عمر 51 کاله و. نو کله چې اورنګزیب دا حکم ورکو چې د یوسفزو او د سالمې علاقې ټیکس دی هغه دا اختیار د خوشحال خان خټک نه واخیستلی شي نو هغه د خپل نایب عبدالرحیم په مدد سره خوشحال خان خټک پېښور ته راوغوښتو او په خپل دربار کې گرفتار کړو. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو خوشحال خان خټک 2.5 کاله په رنتنبور جیل کې گرفتار وو. خو په دغه زمانه کې یوسفزو د کام سره بدیو نه کابل کې د خاندان ته پناه ورکړه. په دې وجه د خوشحال خان خټک او غصه چې کومه ډیره زیاته سر ته ختلې وه هغه سړه شوه. خوشحال خان خټک په رنتنبور جیل کې دستارنامه لیکلې وه. په هغه وخت کې هغه دغه شعر هم ډېر زیات پښتنې پیغلې د زلفې باد ته نیسي چې شمالي بوی راوړي په رنتنبور کې. خو کله چې 2.5 کاله پس خوشحال خان خټک د جیل رنتنبور نه رهایي وموندله نو هغه رالی اکوړه خټک او نوخار سره سټې وکړو. دلته ورته چا اطلاع ورکړه چې کاکا صاحب چې کوم دی هغه ډېر زیات بیمار دی او هغه مرګیال دی. نو څو ګړی پس هغه د کاکا صاحب د مړینې خبر واورېدلو خو کاکا صاحب دا نصیحت کړی و چې ما ته به غسل کفن دفن خوشحال خان خټک راکوي. نو د هغې نه پس هغه لاړه او کاکا صاحب ته کفن دفن ورکړو او بیا یې ښخ کړو. ملګرو د خوشحال خان خټک ادب طرف ته راځو. د خوشحال خان خټک د ادب لمنه ډیره زیاته ویړه ده. په 1913 کې کله چې علامه اقبال چې کوم هغه خدیجه فیروز الدین یوسفزی اولنۍ زنانه وه چې علامه اقبال دغې تورسري ته د
د دې خبرې مشوره ورکا چې په خوشحال خان خټک باندې پی ایچ ډي وکړي. نو هغې د 1930 نه واخلي تر 1940 پورې په 10 کالو کې په خوشحال خان خټک باندې پی ایچ ډي مکمل کا. د خوشحال خان خټک ژوند د ډیرو زیاتو جنگونو سره مخ و. د دې دومره ډیرو زیاتو جنگونو باوجود هم هغه چې کوم شاعري کړې ده نو یقین وکړئ دا د څه معجزې نه کمه ځکه نه ده چې دومره ډیر زیات لیک یو عام انسان نشي کولی. هغه ډیر زیات لیک کړی د پښتنو دپاره. خو هغه دا هم ویلي دي چې اتفاق په پښتنو کې پیدا نشو ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کا. او بل ځای کې ویلي چې اتفاق پښتنو تر یو بل اومن دا بوډا خوشحال به ځوان شي یو ځل بیا. د خوشحال خان خټک په شاعرۍ کې د حقیقت سره مجازیت هم ډیر زیات او مینه محبت پکې هم و. ځکه چې هغه ویلي شي دا بې وخته سپین ویښته نه و بلاوه، دا بې وخته سپین ویښته نه و بلاوه چې د ښکلو زړه تور کړله خوشحاله. ملګرو خوشحال خان خټک چې کله دستارنامه لیکله نو اویس صدیقي ملتانی د دستارنامې په هغه دور کې د سره د استاذۍ لاسنیوه کړې وه. دې پښتنو ته ملګرو خوشحال خان خټک ډیر زیات نصیحت وصیتونه کړي خو دی په لاره باندې نه راتلل. ځکه چې هغه یو شعر کې ویلي چې جو دانا قدر یو لال پکې پیدا شي ګنې دا جهان د تورو کاڼو غر دی. ملګرو خوشحال خان خټک چې کوم هغه په هنر هغه په محنت او مشقت باندې یقین ساتلو. ځکه هغه ویلي چې که تالی او هنر دواړه سره کېدي، که تالی او هنر دواړه سره کېدي ما خوشحال به ترې واخلم هنر. ملګرو کله چې د خیبر جنگ ونښتو نو په دې کې افریدو خټکو مغولو عیسا واخیستله. په دغه جنگ کې خوشحال خان خټک د 15 کالو په عمر کې په 19 فروری کال 1691 کې د 15 کالو په عمر کې په حق ورسېدو. خو هلته په ډمبره کې خاورو ته وسپارلو. بعد کې بهرام خان او عبدالقادر خان خټک د هغوی فرزندانو خپل پلار د هغه ځای نه دوباره روغ کو او دلته په اکوړه خټک کې چشمه او غری سوړو په غرونو لمنه کې خاورو ته وسپارلو. همیشه په جهان کې ژوندی نه وي، همیشه په جهان کې ژوندی نه وي د خوشحال خټک به پاتې شي یادګار. الله پاک دې وبخي. خوشحال خان خټک یو ډیر لوی تکړه نامتو مبارز نن زموږ په منځ کې نشته، خو د هغوی افکار نظریات هغه ټول زموږ دپاره مشعل راغ دي. د الله په امان وختونه په خیر، سباونه روښانه.